سلامونه نیک هیلې احترامات په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ وئ. نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو ته په باینانس کې یو فری ایرډراپ درښایم چې د هغه ایرډراپ په واسطه تاسو کولی شئ چې فری کرنسي ترلاسه کړئ او اوس مهال د هغه کرنسي لیسټینګ روان دی په باینانس کې 15 ورځې ورته پاتې دي. نو تاسو د 15 ورځو کې دغه ایرډراپ ترلاسه کړئ، له هغه وروسته بیا تاسو خرڅولی هم شئ، بله کرنسي ته تبدیلولی شئ. نو راځئ چې دغه ویډیو شروع کړو. د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. نو تاسو ملګرو خپل باینانس اکاونټ ته راشئ. کله چې باینانس اکاونټ ته راغلی دلته به تاسو په نیو لیسټینګ باندې کلیک وکړئ. په نیو لیسټینګ باندې مو چې کله کلیک وکړو دلته کله ملګرو تاسو کتلی شئ چې د آر ای زیډ په نوم کرنسي ده چې 29 ساعته 33 منټه 14 سکنډه ستو دغه لیست کېږي چې تقریبا 15 ورځې کېږي. نو څنګه کولی شئ دغه ایرډراپ کې برخه واخلو؟ تاسو به دلته په مور آپشن باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ښکاري په دې آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ لاندې به راشئ، دلته به لانچ پیډ پیدا کړئ. دغه د ملګرو دغه لانچ پیډ دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو له هغې وروسته به تاسو ته دغه ډول صفحه راخلاصه شي. تاسو دلته کتلی شئ چې ملګرو 15 ورځې 9 ساعته 32 منټه وخت ورته پاتې دی، دغه لیست کېږي باینانس کې. نو څنګه کولی شئ په دې کې ګډون وکړو؟ نو ملګرو تاسو د دوو لارو کولی شئ چې دغه کې ګډون وکړئ. یو د ایف ډي اس ډي ټي فول او بي ان بي فول په واسطه تاسو کولی شئ چې دغه کې ګډون وکړئ. یعنې که چیرې تاسو سره بي ان بي وي، تاسو یوازې دوی سره بي ان بي سټیک کوئ، ستاسو بي ان بي به ستاسو په خپل لاس کې چې کله دغه ایرډراپ ختم شي، یعنې ورځې ختم شي، تاسو ته به دغه ټوکن هم درکول شي، خپله بي ان بي به هم بیرته درکول شي. که چیرې ایف یو اس ډي در سره وي نو تاسو کولی شئ چې هغه ورسره سټیک کړئ او تاسو ته به خپل اس ډي هم درکول شي او کوم ټوکن چې دغه دی د آر ای زیډ په نوم دغه به هم تاسو ته درکول شي. نو څنګه کولی شئ دغه پکې سټیک کړو؟ تاسو به په سټیک آپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دلته تاسو ته بیا راځي بله صفحه راخلاصېږي. دلته تاسو کولی شئ چې یا بي ان بي سټیک کړئ یا ایف ډي یو اس ډي سټیک کړئ. نو چې سټیک کوئ ملګرو دلته به تاسو په دې سټیک برخه باندې به کلیک وکړئ. دې باندې مو چې کله کلیک وکړو تاسو ته بیا هلته راځي چې څومره تاسو سټیک کوئ. نو په کنفرم باندې به کلیک وکړئ، تاسو به یې پکې سټیک کړئ. نو دلته په لاندې ایف ډي اس ډي ټي کې چې کله سټیک کوئ دغه به سټیک باندې به کلیک وکړئ او په کنفرم باندې به کلیک وکړئ، تاسو ته به دغه هلته سټیک شي. نو کله چې دغه ټاکلې موده پوره شوه تاسو بیا تاسو ته به بیرته د خپل یو اس ډي ټي یا بي ان بي هم درکړي او دغه کوم نور ټوکن چې دا به بیرته هم تاسو ته درکړي. نو له وروسته بیا تاسو خرڅولی هم شئ. نو دلته په دې کې ملګرو که چیرې تاسو بي ان بي چې د ملګرو 80% ټوکن ورکوئ بي ان بي په واسطه چې کله تاسو سټیک کوئ او د ایف ډي یو اس ډي ټي په یو اس ډي په واسطه تاسو کولی شئ 15% ټوکن د دې په سټیک په واسطه ورکوي. نو په دې بي ان بي کې یو خطر دا دی چې که چیرې مثلا تاسو اوس بي ان بي واخیسته د هغې بي ان بي ټوکن مثلا 3 ورځې 4 ورځې بعد راښکته شو نو تاسو په هغه کې تاوان کړی وي. او که ایف ډي اس ډي ټي کې بیا دا کې تاوان نشته، بیا دا تاوان نشته، هغه قیمت نه جګېږي نه په کې لاندې راځي. نو په دې کې بیا تاسو ګټه کمه کوئ خو تاوان بیا نشته پکې. په دا کې بیا لږ تاوان دا دی چې که چیرې د بي ان بي قیمت راټیټ شو نو تاسو بیا په دې کې تاوان کوئ. نو که چیرې بیا تاسو غواړئ مثلا تاسو بي ان بي ورسره سټیک کړي ده، تاسو غواړئ چې دغه ورنه بیرته یې ورنه وباسئ، نو په دې باندې آپشن باندې به کلیک وکړئ. نو هغه ستاسو بي ان بي به بیرته ورنه خپل والټ ته لاړه شي، نو تاسو بیا کولی شئ چې بیرته ترلاسه کړئ. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ په دغه ایرډراپ کې برخه واخلئ او دغه ټوکن فري ترلاسه کړئ. ډېره مننه، ښه وختونه، ښې شېبې درته غواړم.